پاکستان حکومت ویلي چې عمران خان به ډیر ژر ونیول شي. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله په یو خپاره کړي ټویټ کې ویلي چې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د نیولو لپاره په یو پلان کار روان دی. رانا ثناء الله پر خپل ټویټر لیکلي د عمران خان نیازي عدالتي ضمانت ختم شوی چې له دې سره به هغه په قانوني ډول د پولیسو لخوا ونیول شي او د عدالت منګولو ته به وسپارل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې عمران خان په ګڼ شمېر تورونو باندې تورن پیژندل شوی دی. ښاغلی رانا زیاتوي چې عمران خان په فساد په هیواد کې په ګډوډۍ او د ګڼو کسانو په وژنو تورن دی. د هغه په خبره چې عمران خان باید د ټولو جرمونو سزا وویني. عمران خان تیره میاشت په یو لاریون کې چې د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شو د دې هیواد په پوځ او ملکي حکومت کلکې نیوکې وکړې. د عمران خان په خبره چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت د امریکا په مرسته راغلی او یو لاسپوڅی حکومت دی. عمران خان د پاکستان پوځ هم تورن کړی چې د دوی خلاف په دسیسه کې د شهباز ملاتړ کړی دی. باید وویل شي چې د عمران خان د لاریون په ترڅ کې د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ سخت اخ و ډب رامنځته شوی چې په ترڅ کې ګڼو کسانو ته مرچوبله رامنځته شوه. عمران خان د مې په 20 نیټه په ملتان کې د پاکستان ملکي حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په 6 ورځو کې ټاکنو ته چمتو نشي دا یو پلویان به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي تر هغو چې د پاکستان ملکي حکومت یې نه وي ړنګ کړی. خو د دې پر ځای چې عمران خان د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون وکړي هغه پېښور ته په پټه ولاړ او له پېښوره بیا اسلام آباد ته ستون شو. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.